غیرت هم چې د خط نه واپس شم کله کله به ته سټانډ لري کې یو ما سره د زیاتې شوي وي خو ما خیبر پښتونخوا کې ټولو کې غټ مارجن باندې خپل سیټ ګټلې دی چا په نوم عمران خان په نوم نن به اصل سیټه د ایمل ولی خان وي یا د مولانا فضل الرحمن وي دا به عمران خان نه وي اختلافات هم دي خو دا زه بالکل منم چې حکومت 30 تاریخ پورې بجټ پاس کولو نو الټا خبره کوم خو زه دا وایم چې 30 تاریخ نه مخکې مونږ څه کوو او څه نه کوو هغه په پبلک زمونږ باندې ټرست جوړوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو په دې ټایم موږ سره موجود دی ایکس منسٹر د خزانه سلیم تیمور جګړه صاحب د جیل نه بهر سره سره ولاړ دی او دلته کې حلیمه اپی او داغو ټولې خويندې هم دلته کې راغلي دي. راځي د دوی سره خبرې اترې کوو سپیشلی د خان صاحب په حواله سره او د ټول لومبه را تدا وایي چې تاسو د زړې خزانه ریسپانسیبিলিټي واستاو سره تر ته وایي چې بجټ پیش کړی شو تاسو څه تاثیرات په دې حواله یار تاثیرات به ان شاء الله چې کله عمران خان ته میسج لیکو نو هغه کې به ورکوم یا به بیا د دنه پارټي کې یا بیا پبلک کې ورکوم زه په دې باندې خوشاله یم چې عمران خان بلکې خپل د ما تاثیرات تاسو کا ٹھیک ده او obviously هر بجټ کې ډیر شیونه خوي او هر بجټ کې ډیر شیونه چې کوم دې بهتره کې دي شي او کمانه مختنه شوی و نو ما به حکومت تم خپل رائے ورکړي به بهرحال اوس ټیک عمران خان غوښتي دي اوس کو بجټ هم دی پاس کو او ان شاء الله همیشه له ملاقاتونه نشي بندولې ان شاء الله عمران خان ته باغ دا تاسو زین کوي چې خان صاحب چې دی هغه د پاکستان مشر دی بلکې د امت مسلمه لیډر دی هغه چې یو پیری دا بیان را للی چې بجټ باندې پیش کوي نو ولې پیش کړی شو او ولې پاس کړی شو تاسو د پته د دنیا ته پته چې د سی ایم صاحب او د حکومت د سماج سره په انډرستانډینګ کوشش کوم چې زه د څه طریقې کې جواب درکم چې هغه کې چې کوم الریډي د یو بل نه ګیلې چې هغه زیات نشي وو دوه درې خبرې دی عمل نه خبره خدا چې ټول پارټي والا او د قانون ماهران غواړي چې 13 تاریخ نه مخکې بجټ پاس کول 13 تاریخ نه مخکې بجټ پاس کول ضروری چې څوک باندې جوړ نه کړي حکومت باندې بجټ شي خدا خبرې پکې دي ټایم پکې و 13 ته پاس شو کمانه تدویر غوښتل شوی او ما 18 تم پاس پیش کړي 19 تم پیش کړي کنن خبره والے نه پورې د خیبر پختونخوا علاوه د بلې صوبې بجټ نه پاس شوی چې کوم د پولیټیکل کمیټې میټینګ شوی او هغه کې ډېر خلک نه وو هغه پولیټیکل کمیټې اړو په بجټ باندې باندې هغه کې یکدم د بجټ والا ایشو راوستل شو ځاګه بجټ کې نو که زه پکې وی ما د پته چې بجټ باندې کې کم از کم دا ضرور ویلیو چې دا په داسې طریقې کې بکوي په دې چې تاسو بزان نه د پبلک ټرست کموي یا خلکو ته به دا موقع ورکوي چې خلک تاسو باندې د پبلک ټرست کم کی اساسو نیت باندې سوالیه نشان واچوي لیډرشپ باندې خو اولریډي اعتماد ډېر کمزور دی جی که تاسو ته یاد وي جوړې اکبر سیم چې هغه سو وخت صوبایي صدر جوړ شو او هغه نمک کې دا وی دا بیانو کومه کې پی بندا کوو عمران خان صاحب په دوی مورد بهاري خود اختر نه پس تر اوسه پورې هغه اختر نه دی راغلی د دې نه علاوه جی اله خبره ودا یو خبره کیرو عمران خان څوک نشي ماینس کولی په دې چې عوامي پبلک کې نه ماینس کېدو ته پرې نن لاړ شي سروې او کوي په دې سړک باندې ما سره پنجاب کې پختونخوا کې سند بلوچستان کې چت ته پوس کوي تاسو پته لګي چې عمران خان سره دویمه خبره ده چې کم زیاتې د نظام شروع کړي دي هغه په خپل ځای او درېمه خبره ده چې پارټي کې بدل سره تداتل کې کوم چې کم پورې په یو ځای باندې کار نه کوي ټیک ده سبب نشته اوی بل بم نشته اوی هر چا به ګلېوي په پورې موږ عمران خان له پاسانه کار نشو کولای چې کم پورې موږ متحد نشو دغه مسله شته سم یو تاسو کول غواړم عمران خان چې کوم کارنامې دا وړي کارنامې دي خو څه چې د نورمال فیملی نه منو صحت کارت خبره اړوم صحت کارت چې د دینه مخکې زما غریب مزدور به چې چرته بیمار شونه د خان په اجره کې به ولاړو او سجده به کوله چې د خدای په واسطه مامور بیمار ده پلار می بیمار زما مدد وکړي یعنی کې پلارم چې دا 10 لک روپۍ جب کې بچی له نه ورکړي او عمران خان ورکړل نو په دې حواله سره سویل غواړي زبر دینه مخکې بل سوال ټول مخکې فخر محسوس کوم چې دې پروجیکټ سره سلیکټ ډیر زمام ټول وګینه مخکې چې شارام خان منسٹر نو هغه شروع کړو بیا زموږ وخت موږ دا ایډیا چې دا ټول ته ټول آباده چې هغه موږ ورکو عمران خان صاحب چې بیا وکړه چې دا غي اثر څه دی هغه بیا په پنجاب کې انټروډیوس کو آزاد کشمیر کې انټروډیوس کو ګلګت بلتستان کې انټروډیوس کو فاټا کې انټروډیوس کو تقریبا ټول پاکستان ته ملا او ما خیال کې دای درته د عمران خان او د پاکستان هر بل سیاستدان چې کوم عوام د لپاره سوچ لري هغه کې درته فرق دی چې تاسو اوس د پنجاب بجټ وګورئ نواز شریف کینسر هسپتال مریم نواز شریف کلینک نواز شریف دا چیف منسٹر دا هر یو دا پورا صوبه صرف د صوبې نوم نه بدل کړي نو پورا صوبې کې هر بلډینګ ځان پسې خپلار پسې کې خدو عمران خان شریدان نه دي کړی بغیر د کارت ومکه چې کوم شناختی کارت د حکومت درکړي باغی باندې د جیب کې 10 لک روپۍ واچو دا د عمران خان کمال سر جی عمران خان چې کوم کار کړی دا لارم نه کوي زدا وېما زما د صوبې ایم پی ای زما د پاکستان ایم این ای د عمران خان د ازادۍ لپاره
هغه کوشش کوي څنګه چې یو انسان د خپل پلار لپاره کوي او زما سوال ستاسو نه دا دی چې تاسو هغه شانتي کوشش کوئ چې خدا نه خواسته ستاسو والد صاحب وي دغه شانتي سټرګل به کنه د دینه وته دي وګورئ اول لیب راسته او نن راسته زما په ذهن کې دا سوال ډیر زیات گردش کوي یو خو تاسو ته پته ده چې دا ټولې پارټیانې چې دي دا ماروسي سیاست کوي او زه نن وایم چې هغه ښه کوي څنګه چې د ان پی دا ولي خان راغلی شانتي پی 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 نون وغیرہ وغیرہ عمران خان صاحب ټولې غټې کارنامې دي خو په دې وخت تاسو نه فیل کوئ چې عمران خان صاحب د خپل کوره په سیاست کې څوک شامل کړي وي نو هغه به ولاړ وي پراپر وګوره په اصولو سیاست کول آسان نه وي په اصولو باندې ودرېدم زما د خط یو کیسه به ماته نن ویل کېږي چې د هغې خط د لاسه پتا باندې الیکشن بیللی ما ته یو کس راغلی و چې چپ ته نه راځي که نه آی ایم اف ته نه و لیکلی شوی دا خو هغې دروغ وې وفاقي وزیر خزانه ته لیکلی شوی بهرحال بیا هم ما ته یو کس راغه او وایي چې دا خط واپس واله او ووایه چې دا درته عمران خان ویلي مونږ ته پته ده وایي په دې خط باندې زما دستخط دی دا خط ته ما سره یو ټکې ووایه دې خط کې چې څه څه لیکلي د دې صوبې مفاد له لیکلي دي او زه به بېغیرته یم چې زه دې خط نه واپس شم کله کله به ته سټینډ ډلې د هغې د تقیمت ورکول پروز د هغې څه مسله نه وي تا رانه وختي تپوس کړی و چې اته تپوس کوم هغه نه راځم تپوس کوي کومه خبره زه کوم او په دې کسانو کې څوک داسې دي چې د هغوی پلار په جیل کې وي مسله څه ده هر څوک کوشش کوي سټرګل ډېر غټ دی دویم کله کله مونږ خښ شو په روایتي سیاست کې هغسې وخت کې مونږ ته یاد کېده پکار دي چې عمران خان روایتي سیاستدان نه دی روایتي سیاستدانان چې دي 2 کاله په جیل کې نه پاتې کېږي روایتي سیاستدانان په جیل کې د خیبر پختونخوا د خلکو خیرخوا نه جوړېږي هغه دا کوشش کوي چې زه ډیل څنګه وکړم او سعودي عربو ته څنګه لاړ شم یا لندن ته څنګه لاړ شم یا خپل پلیټلیټ څنګه کم کړم دا اوس مونږ له چیلنج دی مونږ په بجټ خبره وکړه ما درته وایي چې زما حکومت سره اختلافات هم دي خو دا زه بالکل منم چې حکومت ته 30 تاریخ پورې بجټ پاس کولو زه الټه خبره کوم خو زه دا ویم چې 30 تاریخ نه مخکې مونږ څه کوو او څه نه کوو هغه به پبلک زمونږ باندې ټرسټ جوړوي یا نه جوړوي دلته مونږ ټولو ته یوازې باندې او په یو ځای خپل ذاتی سیاست نه ذاتی پوزیشن نه ذاتی منسټر نه ذاتی چې کوم دی پارټي پوزیشن نه چیف منسټر نه وتل دي او دا سوچ کولی چې څنګه 8 فروری نه مخکې مونږ ټول پټو په عمران خان لپاره دا الیکشن مونږ ټول پاکستان کې وګټلو ډیفینیټلی هغې نه پس هر چاته لږ لږ چې ازادي میلاو شوې کېدای شي مونږ ټول لږ افرټ زیات کولی شو زه به ځان نه شروع کړم نن زما ملاقات نه و زه دلته ځکه یې راغم چې ما ته خلکو وویل چې په کار دی ته دې نه مخکې راغلی وې ډېرې ستاسو نوم اچول شوی هر ځل راغلی ما ته خلکو وویل چې د آخري هفتې کې چې ستا نوم نم و نو زه راغم په هغې بحث کېدای شي خو زه فلحال چا نه هم ګیله نشم کولی چې هغه په ما تنقید کوي په دې چې د خلکو ایکسپیکټیشن دا دی چې مونږ عمران خان نه څه وکړو ٹھیک ده نو دې کې به مونږ اجتماعي طور باندې یوازې او په یو ځای په پارټي طور باندې څه نه څه خو مونږ غلط کوو که نه چې دا نظام مونږ سره زیاتې کوي او مونږ عمران خان سره یو ملاقات نشو کولی نو انشاءالله آخري خبره به د دې کې دا کوم چې په غټ سټرګلز کې داسې وخت راځي الله دې خیر کړي خو انشاءالله عمران خان نه څوک ماینس کولی شي نه عمران خان نه څوک د عوام اخوا کولی شي او چې عمران خان نه عوام څوک نشي اخوا کولی نو عمران خان به راوځي او چې تاسو یا څوک سم وایي د ملک وزیر اعظم جوړوي زما تپوس دا دی چې الله تعالی دې ستاسو والد صاحب لا چېرته سخته نه ورکوي خو خدا نه خواسته نن چې عمران خان صاحب په جیل کې دی او عمران خان صاحب زموږ د قوم دپاره د والدین نه بړکر کړي دي نو تاسو یا د صوبې ایم پی ایم این اے د والد نه بړکر کوي یا نه کوي څوک چا نه غلطه نه غواړي څوک چا نه غلطه نه غواړي څوک چا نه هغه شی نه غواړي چې هغه بوج هغه نشي اوچت کولی ځکه خو زه ویم دا بیانات مونږ نه دي ورکول پکار چې څوک به ټوپک اوچت کړي یا مونږ به د سټیټ خلاف انقلاب وکړو د عمران خان سټرګل خو مونږ دی لدی چې مونږ قانون او آئین نافذ کړو ٹھیک ده صحیح ده دا دی د عمران خان صاحب خویندې دلته دي د عمران خان وایف چې دا هغه په جیل کې دننه ده هغې خلاف قانون استعمالېږي هغې قانون خپل لاس کې هونه علي که نه ٹھیک ده او هغوی نه علي هغې نه علي خبره وره که نه خبرې ته بس دا کار مونږ ته هم کول دي په یو ځای خو سټرګل کولی شو که نه ٹھیک ده یو هفته به زه نشم راتلی یو هفته به دویم نشو راتلی خو په کار اوس دا ده دا زه همدکه یې ویم چې ما خیال کې هغه ټایم راغو چې مونږ صرف په نظم و ضبط باندې نه او دا آواز هم اوچت کړو چې چا په نوم مونږ ووټ اخیستی چا په نوم مونږ پښتونخوا اسمبلي کې یو ما سره دې زیاتې شوي وي خو ما خیال په پښتونخوا کې ټولو کې غټ مارجن باندې خپل سیټ ګټلی دی چا په نوم عمران خان په نوم نو زه دې خپلې دې خو نشم که نه ټیک ده او ما ته امید دا دی چې دا به انشاءالله ټول کوي ټیک ده او چې کله مونږ غلط کوو یا کله زمونږ ایفرټ کې 10% کمی وي زمونږ تنقید کوئ ټیک ده مونږ ټولو ته دا ریالایز کول دي چې دا نن سبا سیاست د نالو کوشو نه دی که نن سبا سیاست د نالو کوشو وي یا د پلار نه زوی ته وي نو نن به دا سل سیټه د ایمل ولی خان وي یا د مولانا فضل الرحمن وي دا به د عمران خان نه وي په خیبر پښتونخوا ډېره مننه سر تھینک یو